ملګرو درې څلور ورځې وړاندې زمونږ د بابا عرس و. په دغه موقع ما خپل نیکه سره یو څو خبرې کړې دي او دغه اشعار تاسو ته وړاندې کوم. عنوان یې دی خبرې خپل خوشحال خان بابا سره. د تخیل په لوی آسمان کې ای ځلنده بابا، کوم یو صفت ستا له وګړي پټولی شي څوک، او سترګې ړندې شه او غوږونه یې په ټپو کاڼه، ستا د عظمت کیسې له دله هېرولی شي څوک، او ته په هیواد کې یوه چغه د غیرت ته کوسې. ته په هیواد کې یوه چغه د غیرت د کوسې، او بیرغ د مینې په نړۍ کې کوزولی شي څوک، او ای په پیړو کې زیږېدلې یو روښان سحره، ای د پښتون د مجلسونو عالیشان ځیګره، درنه یو څاڅکی د پښتو او د غیرت غواړمه، ځانګړی فکر او دنیا کې خپل عزت غواړمه، او توره پښتو ده او پښتو د تورې شان شاعره، زما هر لفظ خپل بابا نه د قربان شاعره، او تا چې په ملا ده راته توره د غیرت تړلې، ما هم قسم د پښتون قوم د حمیت خوړلې، او تر اخري سلګۍ به ستایم ستا د فکر رڼا، وي به ژوندی په زمانو کې ستا د ذکر رڼا، او ای د بابا بچو راټول شئ چې میدان وګټو، ګټه به هله وي ملګرو چې خپل ځان وګټو، او د تاترې او علم سر ته به ختل وي ګله، د تاترې او علم سر ته به ختل وي ګله، که مخامخ راته د وخت هر یو مغل وي ګله، او ما ته ویلی دی بابا چې سر ولاړ مزه کی، ما ته ویلی دی بابا چې سر ولاړ مزه کړي، او تل په پښتو کې نړېدلې کور ویجاړ مزه کړي، او دغه د مینې مصلحت او د جرګو ورځې دي، دغه د مینې مصلحت او د جرګو ورځې دي، خو ما کړه تیره او اوس واړه د ظلمو ورځې دي، او د تخیل په لوی اسمان کې ای ځلنده بابا، کوم یو صفت ستا له وګړي هېرولی شي څوک، او سترګې ړندې شه او غوږونه یې په ټپو کاڼه، ستا د عظمت کیسې له دله هېرولی شي څوک.